امرالله صالح او اوعطامحمدنور نه ټول پښتانه څنګه خوشحاله سول؟ امرالله صالح او اوعطامحمدنور د پښتو ژبې په اړه څه وویلي؟ دا چې څه یې ویلي دي دلته یې په همدغه ویډیو کې راسره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. امرالله صالح وایي د پښتو په ویاړ ما غوندې پښتو زده کړئ، خو اوعطامحمدنور وایي پښتو ته باید ټول کار وکړو. پرون د جوزا نهمه په ټوله نړۍ کې د پښتو د نړیوالې ورځې په توګه ونمانځل شوه. په دغه ورځ نه یوازې کوزه پښتونخوا بلکې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې هم د کرونایي وضعیت له کبله د ټولنیزو واټن په پام کې نیولو سره غونډې شوې دي او هم یو شمېر پیغامونه خپاره شوي دي. د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د پښتو ورځې په ویاړ بهترینه مبارکي دا ده چې پښتو ژبه هغسې یاده کړای شي چې د دغه ژبې زده کړې ده. د پښتو ژبې ورځ د مبارکۍ غوره لاره د پښتو زده کړه ده. د پښتو درناوی او زده کړه تاسو ته د ټول افغانستان لید وړاندې کوي. بلخوا د جمعیت اسلامي ګوند اجرایوي رئیس او د بلخ پخوانی والي اوعطامحمدنور هم د پښتو ژبې د مبارکۍ پیغام خپور کړی دی. نوموړي هیله ښودلې چې د پښتو ژبې د غنا لپاره لا ګامونه واخیستل شي او د ژباړو لړۍ هم روانه وساتلی شي او هم یې باید ملاتړ وشي. هغه د لیکلي د پښتو د غنامندي اړتیا ده او پکار ده چې ټول پکې برخه واخلو. د کوزې پښتونخوا مشر سیاستوال هم د پښتو ژبې په زده کړه، لیکلو او ویلو ټینګار کړی دی او د باچا خان په قول یې استناد کړی دی چې څوک خپله ژبه هیروي هغوی ورکیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کابل کې د یو شمېر لیکوالو او فرهنګیانو لخوا په زوم اپلیکیشن کې آنلاین سیمینار هم د پښتو په ویاړ نیول شوی و چې پکې د پښتو ژبې په دولتي رسمیاتو کې کارونه باندې ټینګار وشو. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت د لوی الله په امان.